تېره ورځ ټرمپ ویلي و چې زه غواړم د باګرام هوایي اډه ونیسم. وایي هغه ځکه چې دا د جغرافیایي موقعیت له مخې په یو ښه ځای کې قرار لري او چین ته تر ټولو نږدې ساحه همدغه د باګرام هوایي اډه ده. دې خبرې ځینې غبرګونونه راپارولي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې موږ په هیڅ شکل هم د امریکا نظامي حضور په افغانستان کې نشو منلی او موږ ته د منلو وړ نه ده او نه به کوم معامله ورسره وکړو. هغه ویلي دي چې موږ له امریکا سره ښې اړیکې لرو، خو شرط یې دا ده چې دوی په افغانستان کې نظامي حضور نه لري. دغه ورته شرط یې ښه ده. بله خوا بیا چین ویلي دي چې موږ په هیڅ شکل هم امریکا ته د اجازه نه ورکوو تر څو هغوی د باګرام هوایي اډه ونیسي. وایي هغه ځکه چې په دې سره په سیمه کې بېثباتي رامنځته کېږي او سیمه له ګواښ سره مخ کېږي. نو دا د ټرمپ خبرو ته د ځینو هیوادونو غبرګون و. نو د ټرمپ چې کوم خوب لیدلی ده نو دا هېڅکله هم د رښتیا کېدو وړ نه ده او افغانانو یې هم ورته جواب ویلی ده. د افغانستان اوسني نظام یې هم په جواب کې یوه اعلامیه خپره کړې ده او دغه خبرې ورته رد کړي دي.